أحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دا د نن پر سوشل میډیا باندې زما د یو سیاسي ادنا کارکون په حیثیت باندې راتلک دغه اصل مقصد دا دی چې دا په میزه اډه کې او په دا آس پاس دا کم کلی دي تر جنګل پریالزی پورې په دغه علاقه کې نن سبا دلته غلا ډېرې سوي دي او خلک وزني او د خلکو کورونه ورځي، دلته بېزتیانې شروع دي. د دې اصل وجه دا ده چې دا د افغانستان زوړ پوج چې کوم اسرائیل او انډیا روزلی و، نو افغانستان کې چې د طالبان حکومت راغلی دا ګرده دلې د یو سوچې منصوبې تحت دا خلک راویستل سوي دي. دلته په ځنګل و، په دې میزه اډه د آس پاس دا کوم کلي علاقې دي دلته آباد کړي دي او دا رپورټ موږ ته راغلی دی زموږ د پارټۍ دفتر ته چې وروره دلته زموږ د علاقې خلک زنان هم په تکلیف دي، ځوانان هم په تکلیف دي، سپین ږیري هم په تکلیف دي. زما د میزه اډې د چوړۍ د علاقې ځه، د دا موجکوالو ځه، دا نورې چې دا کې خواته کومې علاقې دي تر جنګل پریالزۍ پورې د دې ټوټل د ځوانانو زما دا اپیل دی چې انشاءالله پر دې به موږ سره کښېنو او د میزې اډې مین روډ چې کوم دی دا به له سهاره تر ماښامه بندوو، له هغه ما بعد به بیا که خدای کول موږ په کوټه کې د احتجاجي مظاهره ږدو، د کوټې ایرپورټ به بندوو. زموږ د پاکستان د اعلی حکام او خصوصا د کوټې کور کمانډر، وزیر اعلی بلوچستان، گورنر، آی جي پولیس، آی جي اف سی، د ټولو زه دا اوله دا مطالبه کوو چې په میزه اډه کې دا کم غیر ملکي زاړه د افغانستان زاړه پوجان هغه اسرائیل او انډیا چې روزلي دي، هغه د پاکستان دشمنان دي، هغه د پښتنو دشمنان دي، هغه د علما دشمنان دي، هغه زموږ د دې خاورې په خلاف روزل سوي دي. لهذا د دې خلاف د سرکار کاروایي وکړي او دا د بشپړه د دې وطنه پسې واخلي. او بله خبره دا ده چې انشاءالله ما زه د علاقې د مشرانو سره، د محترم بسم الله خان کاکړ صاحب سره، د ملک حاجباري کاکړ صاحب سره، ملک علي شاه صاحب، دا نور په علاقه کې چې کوم مسران دي، سپین ږیري دي، محترم د قاري عبدالغفور صاحب چې هغه ډېر معزز محترم انسان دی، انشاءالله دا ټول د مشرانو سره زه رابطه هم کوم او دا روډ بندوو چې تر څو پورې دا ډاکوګان، دا غله، دا بدماشان د دا علاقې ایستل سوي نه وي، دا برته افغانستان ته تللي نه وي. انشاءالله تر هغه پورې به زموږ دغه احتجاج شروع وي. او بله خبره دا ده چې بله خبره مجلس ما دا دی، دا زموږ حق دی، موږ د خپل حق دپاره بلکل که خدای کول درجو نو د دغې علاقې ټوټل ځوانان دا زموږ د سر سترګې دي. انشاءالله زه د دوی سره ولاړ یم. نو له تاسې زما دا اپیل دی چې په دغه پروګرام کې به رټ بټ راسره درجې په کلکه باندې چې تر څو پورې موږ راوتلي نه یو خپلې علاقې د امن دپاره، د تحفظ دپاره، د سلامتۍ دپاره موږ اول قانون په لاس کې نه اخلو. سرکار مطالبه کړې ده که سرکار پر دې سټینډ نه واخیستی موږ عنقریب انشاءالله په میزې اډه کې، په چوړۍ کې، په مجکوالو کې، په دا نور علاقې چې کومې دي دا په ټولدې کې تر سرانانو پورې موږ خپل دلته میټینګونه کوو، حبیبزۍ له ځو، عبدالرحمنزۍ له ځو. دا ټوټل علاقې چې کوم څوک د دې امن خرابوي هغه ته د اجازت نه ورکوو. که خدای کول د دې رزلټ به راوځي، د ځوانانو سره متحده سي. موږ نن د غلام رباني صاحب او د نورو ځوانانو سره هم رابطې کړي دي، د دې علاقې د خلکو سره، د مسرانو سره هم رابطې کوم. انشاءالله والعزیز موږ دا پروګرام دی که خدای تعالی کړي دا به کامیابي ته رسوو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.